بسم الله الرحمن الرحیم د جهنمی کسانو درې نشانیانې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جهنمی خلقو د جهنمی کسانو درې نشانیانې خولې دي کچری به یو کس کې دا درې نشانیانې موجود وي یا په دې درې نشانیانو یا درې علاماتو کې صرف یو علامت هم موجود وي نو یقیني طور پر دا علامت دا د جهنمی خلقو علامت دي یعنی چې کوم کسانو کې دا صفات موجود وي دا درې واړه یا په دې درې واړو کې دو موجود دي یا یو هم موجود وي نو یقیني طور پر دا انسان یقیني طور پر دا جهنمی دی ځکه چې دا صفت دا د جهنميانو صفت او خدا نه خواسته کچری په منګه تاسو کې دا صفت موجود وي او یقیني طور پر کچری وګوري زمونږ په معاشره کې تقریبا اکثریت داسې رجباغو کې دا صفات موجود دي نو د خدای لپاره از چې کوم صفات تاسو مخه ته بیانوم چې کوم نشانه تاسو مخه ته بیانوم کچری په تاسو کې نو د خدای لپاره د دې شیزونو نه ځان وساتئ خپل د سوچ او فکر خپل د جسم نه خپل د ژوندۍ نه دا درې شیزونه بالکل لري بالکل ډیلیټ کی څنګه چې د موبایل نه انسان یو شی ډیلیټ کی تصویر ډیلیټ کی اساس سوم ډیلیټ کی نو دغه شانتي دا درې صفاتونه دا درې علامات درې نشانیانې د خپل د ژوندۍ نه بالکل واسه ډیلیټ کی او کچری تاسو باندې کی ځان بیا هم مبتلا ساتي یقیني طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ تاسو خبر کړیو باقی عمل کول یا نه کول دا زمونږ تاسو باندې دا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې خپل حق ته غاډه کړل موږ تاسو خبردار کړیو چې دا درې صفاته یا په دې درې صفاتو کې یو صفاتوم پتا سو نو دا د جهنميانو صفات دي نو دا کوم صفات دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته عرض وکړو اے زما صحابه اے زما صحابه تاسو ته د جنتیانو په حواله سره خبرونه کوم چې د جنتیانو صفات څه ده صحابه ورته د الله رسول ضرور خو چې کم خلک جنتی دي په دنیا کې دا صفات څه دي کم صفات دي نو آپ صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم انسان عاجز وي کم انسان کمزور وي عاجز وي ځان کمزور غړي ځان کی تکبر نه پیدا کوي بلکې ځان عاجز غړي کمزور وي خلک هم دغه زمونږ په معاشره کې بد قسمتي دغه دا چې کوم انسان ځان کمزور غړي ځان عاجز غړي کمزور وي عاجز وي نو داسې انسان ته څوګړو توجه هم نه ورکوي بلکې هغه څوک په انسانانو کې هم نشماري یاد وساتئ دا عاجزي دا کمزوري داسې انسان الله حضرت ډیر زیات خو او داسې انسان کچري قسم خوري نو الله رب العزت هغه قسم پوره کوي داسې کسان مستجاب الدعوه یعنی د داسې خلقو داسې کمزوري خلق وي عاجز خلق وي نو الله رب العزت داغو دعاګانې قبل د الله رب العزت باندې داغو ډیر غټ مقامي الله رب العزت داسې خلکو لپاره جنت تیار کړل نو بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جنت په حواله سره چې صفات هغه بیان کړ چې دا د جنتی صفت او بیا فرمایلو چې تاسو ته د جهنميانو صفت بیان نکړه او صحابه عرض وکړه د الله رسول ضرور بیان کا نو آپ صلی الله علیه وسلم فرمایو چې یو صفت دا چې دا به سخت مزاج وي یعنی ډیر زیات سخت مزاج وي چې کله د خلینو خبره کوي نو سخت خبره وکړي او ډیر بد اخلاق وي ظاهر خبره د انسان سخت مزاج وي د بد اخلاق هم دا بد اخلاقی سخت مزاجي دا الله حضرت خو خنه ده ډیر شي کسان زمونږ په معاشره کې داسې دي چې هغه د تهجد موز نه قضا کوي د تهجد موز نه قضا کوي یو فرض نه قضا کوي ډیر زیات چې کوم د عبادت گزار وي لیکن کچري خبره کې د خلینو خبر راو باسي نور کوي دومره سخت مزاج وي دومره بد اخلاق وي یاد وساتئ دا تهجد دا الله حضرت تر هغه وخت پورې نه خوخيږي چې تر څو پورې تاسو خپل مزاج نرم کړی دی او اخلاق په ځان کې نه پیدا کړی نو دا صفت دا خصلت چې بګم انسان کې وي سخت مزاج وي بد اخلاق وي نو دا د جهنميانو صفات یو صفت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کو دویم صفت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کو چې کوم کس پیسې جمع کوي مال جمع کوي او اگدي مال جمع کوي اگدي یعنی صرف دا چې جمع کوي بلکې ځان سره اگدي جمع کوي بیا نو دا دویم صفت دویم خصلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایو ظاهر خبره مال جمع کول سو غلطه خبره نه ده بلکې دغه مال جمع کول او بیا دول باغې به تعالی لګول او خرچه کول نو او باغې کې کنجوسی کول دا د کنجوسۍ علامت ده نو چې کوم انسان صرف مال جمع کوي خرچه کوي نو دا د جهنمی علامت ده ځکه چې منافق او د جهنمی سړي د علامت چې دی بخیل وي همیشه به پیسې جمع کوي او خرچه کوي نو بهرحال کچري دا خصلت موجود وي الله دې نه کوي په موږ ټولو کې نو یقیني طور پر دا خصلت موږ خپل ژوندۍ نه بالکل ډیټ کو ختم کو ځکه چې دا خصلت دا د جهنميانو خصلت ته چې دی پیسې جمع کوي او دی به
خرچکه به نه به خپل ځان خرچکه نه به خپل بچو باندې خرچکه صرف جمع کوي به او بیا چې کله مړ شي بیا چې کوم وارثین دي هغه به بیا ځان تقسیمي. نو بهرحال د ځان سوکو پیسې جمع کړي او کې خوري او چې کله د دنیا نه زینو دغه بعد چې کوم وارثین دغه به استعمالي او خپل چې کوم ځان جهنم وګاټو په دې وجه باندې. نو دویم خصلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایي. دریم خصلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم انسان تکبر کوي یعنی د جهنمی یو علامت دغه ده چې کوم انسان تکبر کوي یعنی کوم انسان چې تکبر کوي نو دا په جن د انسان جهنمی دی. تکبر د الله رب العزت صفت ته منګه هر مانځ کې په هر شکل بانګ ویل کېږي په مانځ کې منګوي الله اکبر الله اکبر. الله د ټولو نه لوی دی الله د ټولو نه لوی دی. دا د الله د صفت دی دا د الله د صادر دی چې کوم انسان دغه صادر تلاس لګي او درا کاږي نو الله رب العزت داسې انسان په دې دنیا کې بیا ریزه ریزه کی په دې دنیا کې الله رب ذلیل خوار کی او دغه انسان پس چې باندې تکبر کوي د انسان یا خو د مال په وجه باندې تکبر کوي یا د خاندان د نسب په وجه تکبر کوي یا د حسن جمال د طاقت په وجه باندې تکبر کوي یا د عہدی په وجه باندې تکبر کوي. حالکه دا انسان کې چې خپل په تخلیق باندې غور وکي چې الله رب عزت یو حقیر لطفی نه پیدا کړي سم دا حقیقت ده. او بیا زغټ شو ځواني تر ورسېدم الله رب راته هر نعمت راکو او زره را لګم تکبر کوم او زما چې کوم اصل حقیقت څه ده کچري مل شمه نو سورج پسپا په دغه قبر کې دغه چې کوم چنجوي هغه براله چې کوم دی غوخه او ډوګي دا بم ختم کی او د خاور سره خاور چې تر دې پوری چې اډو څوک به پیژنې هم نه چې دا هغه کس دی چې کوم کسبه الله رب العزت ول طاقت ور کړو حسن جمال ور کړو مال او دولت ور کړو عہده ور کړو حسب نسب ور کړو بلکې حلال شي د خاور سره خاور شي. انسان د خاور نه جوړ له خاور لبزي نو دې تکبر په سبان دي کې سمجھ کې مخابرات خپل حیثیت وګڼي. نو تکبر الله رب العزت انتهائی ناپسندیدہ چې کوم عمل له د صفت چې کوم انسان کې تکبر وي نو الله رب العزت دینه بخي. په یو حدیث شریف کې راځي چې د کوم انسان په ځړ کې د رای د دانه او عمره رای دانه چې کوم دي بالکل یو وړه دانه وي کتر دې عمره هم تکبر موجود وي الله رب العزت په داسې انسان جنت ته نه وي په داسې انسان باندې جنت حرام دي او بیا چې انسان سراپا تکبر جوړ شي متکبر جوړ شي او داسې انسان باندې جنت حرام دي. نو بهرحال دا درې صفته دا درې خصلتونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی. یو چې کوم انسان سخت مزاج وي او بد اخلاق وي دا د جهنمی سړي صفت ته علامت ته. یو چې کوم مال جمع کی او دی خرچکې نه صرف مال جمع کی او دی دا د جهنمی سړي علامت ته. او دریم چې کوم انسان تکبر کی دا درې علامات دا درې نشانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړلی کتر خدا نه خواسته بدا منګ کی موجود وي یا په دې درې واړو علاماتو کې یو علامت منګ کی موجود وي نو یقیني طور پر دا د جهنميانو علامت ته او د خپل ژوندۍ نو واسي دا پیغام د سره مخې هم شیر کې ځکه چې دا علامات زمونږ په معاشره کې ډیر عام دي او خلکو ته د دې پته نشي دا څومره بد خصلتونه دي چې دی په باندې الله رب العزت انسان جهنم ته بي. الله رب العزت دعا ده چې الله رب العزت موږ خپل په فرمانبردار بندگانو کې شامل کړي او د هر قسم لا چې کوم نافرمانیان دي بد خصلتونه دي الله رب دې ټولونه زمونږ اساسو حفاظت وکړي اجازه راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.